بسم الله الرحمن الرحیم. دا د نن ورځ درس راغلاست. د نن ورځ په درس کې به زه تاسو ته وښیم چې څنګه موږ کولی شو د یو ټکست دوربر باندې خط او آبجکټ پر دوربر باندې ټکست ولیکو. اول به تاسو راسئ ته موږ یو ټکست یو آبجکټ خپل په سبجیکټ به انسرټ کو. کولی شئ که تاسو کوم آبجکټ ډاونلوډ کړئ کولی شئ امپورټ یې کړئ، کنه خپل د بدلې تاسو یو آبجکټ واخلم. نن یو دایره به رسم کو و وګورو څنګه موږ کولی شو. ښه کنټرول به ونیسئ که چیرې غواړئ چې ستاسو دایره د ټولو زاویو د ټولو نګاه څخه برابر رسم شي. اوکې، دا یو شی ما په خپل ډاکومنټ انسرټ کې یا په خپل فعلي ډراونګ پیج کې مې انسرټ کړي. دې څخه بعد کولی شو چې دې ته یو کلر ورکړو. هر کلر چې تاسو غواړئ ورکوئ پروا نه کوي، خو په تاسو پسې یو کلر به ورته انتخاب کړئ، هر کلر چې تاسو انتخابوئ. د هغې څخه بعد به راسو انټراکټیویټي فیل ټول ته به راسو. انټراکټیویټي فیل ټول کې به انټراکټیویټي فیل ټول انتخاب کو. د دې په انتخابولو کله چې موږ دا ټول انتخاب کړي را به سو خپل آبجکټ شي بیا اپلای کو. اوکې، دا اپلای کولو څخه وروسته کولی شئ یو رنګ ورکړو. هر رنګ چې تاسو ورکوئ کولی شئ ورکړئ، د رنګ څخه استفاده وکړئ. مثلا دا هم دا رنګ، او تاسو کولی شئ یو بل رنګ هم ورکړئ. هر رنګ چې تاسو غواړئ یو ښایسته رنګ ورته انتخاب کړئ. مثلا زه به دا یلو واخلم، دا به هم په دې مبدا کې ورشو. مثلا کولی شئ درې رنګه ورکړئ، د افغانستان یو بیرغ ځینې جوړ کړئ. هر رنګ هر ستاسو خوښ وي. فرض مثال زه به دا یو دانه به زرغون انتخاب کړم، دا اول ته به زرغون رنګ ورکړو. اوکې، دوم مابین دانه به سور انتخاب کو. سور کلر، او یو کلر به هم وکولی شئ چې تور کلر به ورکړو تر څو چې د ښکلي افغانستان بیرغ ځینې جوړ شي. اوس کولی شئ لږ څه پکې تغیرات راولئ. ښه خیر، نو تنظیم یې به په تاسو پورې څنګه کومې تنظیم وي. نو دغه یو آبجکټ شو زموږ په فعلي ډراونګ پیج کې. اوس زه غواړم دغه آبجکټ دوربر یا دې به داخل کړي یا د باندې ټکس ولرم. څنګه کولی شم؟ نو د هغې دپاره تاسو راسئ ټکس ټول انتخاب کړئ. ټکس ټول چې مو انتخاب کړئ د هغې څخه بعد به راسئ په خپل ډراونګ پیج کې به یو ځای کړئ او هلته به هغه ټکس تاسو غواړئ هغه به ولیکئ. مثلا ولیکم ټکس به ولیکو اسلامیک ریپابلیک آف افغانستان. اوس دغه ټکسټ موږ لرو. تاسو کولی شئ دا ټکسټ انتخاب کړئ، د ټکسټ فونټ سایز زیات کړئ، کلر ورکړئ، بولډ کړئ، هر څه چې غواړئ کولی شئ هغه پر اپلای کړئ. مثلا زه به دا ټکسټ اندازه ډېره غټه شوه، لږ څه به دا فونټ سایز راکم کو، دا 48 به انتخاب کو. د هغه څخه بعد به بولډ کو. اوس نو زه غواړم دغه ټکسټ واخلم د دغه آبجکټ پر دوربر باندې راسي. نو څنګه کولی شم؟ تاسو به دا ټکسټ راواخلئ، د ټکسټ به انتخاب کړئ. د ټکسټ انتخاب څخه وروسته را به شئ ټکسټ منیو ته. په ټکسټ منیو کې هلته لیکل دي فټ ټکسټ ټو پات، دا به کلیک کړئ. د دې په کلیک سره تاسو به داسې یو غټ علامه یا ویکټر ترلاسه کړئ. پر هغه آبجکټ باندې ماوس کلیک کړئ، پر کوم پر دوربر چې تاسو دا ټکسټ غواړئ چې راسي. نو دغه آبجکټ دی، پر دې باندې به زه کلیک کوم. عمل دی دې ته وایي ټکسټ ټو پات، یا د یو آبجکټ پر شاوخوا باندې ټکسټ رسمول. دا یوه یې دغه لار شو. بله لار موږ دې دپاره لرو، هغه دپاره چې مثلا تاسو کې یو آبجکټ ولرئ، مثلا یو بل آبجکټ واخلئ، خپل فعلي ډراونګ پیج ته انسرټ کړئ. مثلا زه اوس دغه یو شیپ د انسرټوم. اوس که تاسو غواړئ د دغه شیپ دوربر باندې یو ټکسټ
ټکس راولي څه رقم یې کولی شئ چې ټکس واخلي رسم یې کړئ. تاسې به راسئ ټکس ټول به انتخاب کړئ. ټکس ټول چې مو انتخاب کړئ دلته به راسئ دغه ابجکټ وګورئ. تاسې اوس د علامه څه رقم وینئ د پوینټر په اصطلاح لاندې A لیکل دی په لوړ داسې کراس علامه د جمع غوندې. تاسې کله د ابجکټ پر دور برته نه کې نږدې کې دغه A او دغه شکل تغییر خوري. ګورئ وګورئ اوس هلته لاندې A د تر A لاندې داسې یو کرو خط دی دغه څخه بعد د علامې پوینټر هم شکل تغییر وخوري. اوس ما دلته کلیک کړئ چې کلیک مو کړئ تاسې که اوس دا ټکس اوس په داخل کلیک تاسې کولی شئ د باندې هم ولیکئ دننه هم فرق نه کوي. زه اوس لیکم مثلا مې لیکئ هلمند د هغې څخه بعد به مثلا لشکرګاه د هغې څخه بعد به ولیکم مثلا افغانستان او ساري غلط لاړو وبخښئ. ګورئ مخکې موږ ته غلط لاړو دلته دغه خپله تاسې وګورئ دغه د کوم د A لیټر چې دی یا مثلا دا کله د فونټ خپل دغه چې راځي نه مطلب هغه شکل چې ښیي نه. تاسې دلته یو ځل بیا فکر ورته وکړئ وبخښئ مخکې نه څه کې اشتباه وسوله. یو ځل بیا به ټکس ټول انتخاب کړو. د ټکس ټول انتخابولو څخه وروسته دلته راسئ تاسې ګورئ که چیرې زه د ټکس د پاسه یم خو دلته ټکس کولی شم رسم کړم کرا خپل د پوینټر راښکته کړئ. ګورئ دلته په دغه وخت کې دلته داسې یو کرو غوندې علامه راځي او لاندې د A لیټر لیکل وګورئ په دغسې حالت کې تاسې کولی شئ د ابجکټ د پاسه خط ولیکئ. مثلا اوس د ابجکټ د پاسه دا خط لیکل کېږي او که څه لږ لاندې لاړ شئ بیا هلته A B راځي چوکاټ کې داخل راځي هغه به داخل د چوکاټ کې داخل د خپل د ابجکټ داخل کې رسم. اوس که زه هر څه لیکم مثلا لیکم افغانستان صحیح شو دا زموږ د ابجکټ پر راوند دور باندې د خط لیکل عین شی دی هېڅ فرق نه کوي. که هغه رقم دغه طریقې استفاده کوئ که دې طریقې استفاده کوئ یو شی دی کوم بل فرق نه دی. په دغه شکل باندې تاسې کولی شئ چې مثلا یو منحني خط په خپل فعلي دغه کې ډراینګ پیج کې انسرټ کې هغه د رسمولو څخه وروسته هم کولی شئ پر هغه دور بر باندې هم خط ولیکئ. مثلا زه راځم هلته پین ټول ته به راسو دا چې مې انتخاب کړئ زه داسې یو فرض مثال داسې یو ابجکټ لرم. اوس زه غواړم دې پر دور باندې ټکس ولیکم څنګه کولی څنګه نه څنګه کولی موږ کولی شو بالکل کولی شئ دې پر دور باندې اوس دې پر دور باندې څنګه ټکس ولیکم عین شکل باندې بیا راسئ ټکس ټول انتخاب کړئ. د ټکس ټول انتخابولو څخه وروسته بیا راسئ هر وخت چې هغه د شکل تغییر وخوړي هغه کړ هغه منحني خط ته په هغه راځه کس کلیک ولګئ دغه وسایل کې اوس ولیکئ هر شی چې لیکئ وګورئ افغانستان مثلا زه لیکم هلمند دغه څخه بعد لیکم مثلا لشکرګاه دغه څخه بعد لیکم مثلا کابل فرض مثال هر شی چې لیکئ هرات ټول ټکس دغه ابجکټ پر دور باندې راځي وینئ که نه. اوس تاسې کولی شئ دلته ګورئ دلته یو سره نقطه باندې علامه موږ دې په واسطه باندې تاسې کولی شئ ابجکټ حرکت ورکړئ دغه ته ټکس حرکت ورکړئ لږ څه مخته یا شاته بوځئ دې په واسطه باندې موږ کولی شو هغه ټکس ته حرکت ورکړو. ګورئ تاسې کولی شئ د دغه سرې نقطې په خوځولو سره تاسې ټکس حرکت وکړئ کولی شئ دغسې په دغه رقم د شیپ د خپل ابجکټ اندازه واخلئ زیاته کړئ او بیا هم هغه مخکیني سیټینګان ټول دلته هم شته. تاسې کولی شئ ټکس په کوم حالت کې غواړئ هغه په کوم رقم ټکس راسي د خط د پاسې د خط لاندې هغه فاصله یې تعین کړئ د دې څخه کولی شئ د دې څخه فاصله یې کولی شئ چې زیاته کړئ د ټکس څخه څونه فاصله د خپل هغه د ټکس د پاتې څخه یا د منحني خط څخه څونه فاصله ولري وګورئ څونه لري څه کولی شئ دا برته راکم کړئ برته کولی شئ دا اندازه راکمه کړئ چې هغه ټکس برته خپل هغه ابجکټ یا هغه خط ته
انرجیز. نو دا دغه خپل دغه ابجیکټ یا د ټیکسټ پات د پراپرټي بار په استفاده کولو سره ان شاء الله څلور کم کار ځنې واخلي او ان شاء الله څه مشکل نشته. نو تر بل درس د خدای په امان په دې ویډیو کې لږ څه هغه د بل شیپ کې د ریکټنګل په شیپ کې لږ څه اشتباه راغله، نو بخښنه غواړم، دا پیښیږي. نو انسان د اشتباه څخه خلاص نه دی. نو بیا هم تاسو دا پریکټیس کړئ. تر بل درسه پورې د الله په امان. ښه وخت درته غواړم.